د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري د توحید مؤسسې په تخنیکي همکارۍ په کابل ښار کې 3000 اړمنو او له ګاونډیو هیوادونو راستنو شویو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د کډوالو او راستنونکو چارو وزارت مسؤلین وایي د راستنونکو کورنیو د ښه هرکلي او ملاتړ لپاره بېلابېلې اسانتیاوې برابرې شوي دي. د دوی په خبره د سرپناه، خوراکي او غیر خوراکي مرستو، روغتیایي او نورو اړینو خدماتونو د وړاندې کولو ترڅنګ هڅې روانې دي څو راستنېدونکي وکولی شي خپل عادي ژوند بیرته پیل کړي. مهاجرین کله هیواد ته راستنیږي، هغوی ثبت او راجسټر کیږي. له هغې وروسته دوی ته هلته په تر څو پورې چې د دوی د ثبت او د راجسټر پروسه سرته رسیږي، دوی ته هلته موقتي کمپونه جوړ شوي دي. په هغې کې دوی ته ټولې اسانتیاوې برابرې شوي. دوی سره د نغدي، خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کیږي. له هغې وروسته دوی په باعزته توګه باندې خپلو سیمو ته رسول کیږي، ترانسپورت ورته نیول کیږي او بیا په خپلو سیمو کې دغه ډول د خیریه مؤسسو په توسط باندې وخت په وخت باندې د دوی لاسنیوی کیږي او دوی سره مرسته کیږي. همداراز د دایمي سرپناه لپاره دوی ته د نمرو توزیع هم شروع شوې ده. په ډیری ولایتونو کې، په نورو ولایتونو کې هم پیل کیږي او د تجارانو لپاره هم ځانګړي برنامې شته دی. د څوک چې غواړي دهقاني وکړي، زراعت وکړي، د هغوی لپاره هم ځانګړي برنامې شته دی. موږ لله الحمد ډېرې برنامې لرو د راستنېدونکو مهاجرینو لپاره. د توحید مؤسسې مسؤلینو وویل دا مرستې د هیواد په کچه د 14,000 اړمنو او راستنو شویو کورنیو لپاره په پام کې نیول شوي دي او د کابل ښار د ویش لړۍ وروستی پړاو دی چې په ترڅ کې 3,000 کورنۍ له خوراکي توکو برخمنې کیږي. د مرکز ملک سلمان په مالی ملاتړ او د توحید د مؤسسې په همکارۍ باندې نن کابل ولایت کې 3,000 اړمنو کورنیو سره مرسته ترسره کیږي چې په دې اړمنو کورنیو کې مهاجر، داخلي بېځای شوي یتیمانان او کونډې، عام بېوزله خلک شامل دي او 5 قسمه خوراکي توکي دي چې د هغې د جملې نه 50 کیلو اوړه دي، 5 کیلو بوره ده، 5 کیلو لوبیا دي، 5 کیلو وریجې دي او 15 لیتره مایع غوړي پکې شامل دي. موږ په ټول افغانستان کې 14,000 کورنیو سره مرسته وکړه چې 3,000 کورنۍ په کابل ولایت د مرکز کې نن توزیع لرو چې نن توزیع اوله ورځ شروع ده. نو دې سره به زموږ 14,000 کورنیو سره مرسته شروع شي. دغه مرستې د سعودي پاچا ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا د توحید مؤسسې په همکارۍ باندې چې د ویش مسؤلیت ورته ورکړل شوی دی ایشل کیږي. په ټول افغانستان کې د سعودي عربستان د پاچا مرکز ملک سلمان په مالی ملاتړ او د توحید خیریه مؤسسې په تخنیکي همکارۍ موږ په ټول د هیواد کې له 14,000 اړمنو کورنیو سره د مرستې دغه لړۍ پیل کړې وه چې الحمدلله موږ تېره ورځ وکولی شو ټول افغانستان پوره کوو. یوازې پلازمینه کابل کې نن له 3,000 کورنیو سره مرسته ترسره کوو چې په دې کورنیو کې داخلي بېځایه شوي کونډې، یتیمان، مهاجرین شامل دي چې هرې کورنۍ ته 15 قلمه خوراکي توکي ورکول کیږي چې د دغې ټولو خوراکي توکو ارزښت 12 میلیون افغانۍ کیږي. د مسؤلینو په وینا د دې مرستو موخه د بېوزلو او راستنو شویو کورنیو د لومړنیو اړتیاوو پوره کول او د هغوی د ژوند د ستونزو کمول دي. ملک سلمان خیریه بنسټ له خوا نه چې د افغانانو سره دغه سخاوتمندانه مرستې کړي دي، موږ ترې مننه کوو. بیا په ځانګړي ډول د توحید خیریه بنسټ نه مننه کوو چې په دې کې زیار ویستلی دی او افغانانو ته په شفاف ډول باندې دغه مرستې ورسولې. دغه مرستې تقریبا د 14,000 کورنیو لپاره برنامه وه په ټول افغانستان کې چې تمویل د سعودي عربستان ملک سلمان خیریه بنسټ کو او د توحید خیریه مؤسسې په توسط سره د مستحقو افغانانو ته تقریبا ورسېدلې. د مرستندویو بنسټونو او اړوندو ادارو دا ډول بشري مرستې د راستنېدونکو او اړمنو کورنیو د ژوند د ستونزو په کمولو کې مهم رول لري او تمه کېږي چې دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام ومومي.